السلام علیکم دوستانو، امید لرم روغ جوړ باستی. دې ویډیو کې به موږ وایو خواوشا 50 جملې روزمره کاریدونکې او ټولې چې دی بګنر دي، اسانه جملې دي. نو دې ځل به چې دی موږ صرف د تلفظ سره هم ووایو، یعنې زه به یې په نښه کوم، هغه ځای به تلفظ کوم. نو ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ. In a lot of trouble. In a lot of trouble. په ډیر مشکل کې. trouble ویل کېږي مسله یا مشکل ته. in a lot of trouble په ډیر مشکل کې. he repeatedly told هغه بار بار وویل. هغه څو ځله وویل چې خبره ته کله وې کنه چې هغه تکراری دا خبره وکړه نو ته ویلی شي he repeatedly told. هغه بار بار دا وویل. our neighbor زمون گاونډي. د اور په ځای چې دی your راولي نو ویلی شي your neighbor ستا ګاونډي. it was winter ژمی و. زیاتره خبرو یا قصو کې مونږ دا خبرې کوو چې فلانکی وخت و نو مونږ ویلی شو it was winter پر ځای باندې دلته کولی شو چې summer وي یعنې اوړی. summer یعنې اوړی و. come upstairs پورته راځه یعنې پاس راوخیژه، پاس راشه. چې تر څوک لاندې ناسته ورته وي come upstairs پاس راځئ، پورته راشئ. in the shop په دکان کې. in the shop په دکان کې. he has a son هغه یو زوی لري. he has a son. daughter د دې په ځای کې ولیکو daughter نو هغه یو لور لري، بیا داسې ویل کېږي. with his parents د خپل مور او پلار سره. with his parents موږ وایو کنه د هغه خپل مور او پلار سره، دلته موږ دا وایو. with his brother د parents په ځای باندې چې brother راولي نو ویلی چې د هغه ورور سره. we met yesterday د meet دویم حالت چې دی met دی. we met yesterday موږ پرون ولیدل یعنې موږ پرون ملاقات وکړو سره. موږ پرون ولیدل یعنې موږ پرون ملاقات کړی دی. his name was Ali د هغه نوم علي و. his name was Ali د هغه نوم علي و. reduce the price ویل کېږي کمول ته. the price بیه کمه کړه. rate کم که، قیمت یې کم که. reduce the price د اکثر بارګیننګ کې راځي، یعنې چې ته کله سودا چې کې نو هغې سره جوړامت کې نو reduce the price. it will be difficult دا به ستونزمن وي. دا به مشکل موږ دا خو دا خو به ډېر سخت وي نو دلته معنا دا ده it will be difficult. دا به ستونزمن وي، دا به سخت وي، دا به مشکل وي. owner of this house د دې کور مالک. owner ویل کېږي مالک ته. owner of this house د دې کور مالک. just like you لکه ستا په شان. just like you لکه ستا په شان، لکه ستا په څیر یعنې ستا غوندې. in such a matters په داسې مسایلو کې. موږ وایو کنه په داسې مسایلو کې داسې کېږي یا په داسې خبرو کې دا راځي. in such a matters په داسې مسایلو کې. do it yourself خپله یې وکړه. do it yourself یا do it by yourself په خپله یې وکړه. it's useless بې فایدې دی. یو څیز کار نه کوي یا فایده نه ورکوي، د کار نه ته ویلی شي it's useless. دا خو it's د کار نه دی، بې فایدې دی. نو useless ویل کېږي بېکاره شي دی چې کوم it's فایده نه ورکوي. since morning
since morning له سحر راهیسي since morning د سحر نه را دی خوا یا که کوم ورځ یادې کنه چې د هغې ورځ نه تر اوسه پورې since Friday د دې morning په ځای ته لیکلی شي Friday د جمعې نه راهیسي د جمعې ورځې نه را دی خوا پورې rest of the work پاتې کار rest of the work پاتې کار but before that خو له دې مخکې یو کار څوک کوي یو خبره انجام کوي ته ورته د دې نه مخکې دا خبر واوره در سره یو آګاهي ورکول ته نو ویلی شي but خو before مخکې له دې نه at the right time په سم وخت کې په صحیح وخت کې په صحیح وخت کې داسې کار دی ونه کړو at the right time ته مثال ته صحیح وخت کې چیرته وي some personal issues ځینې شخصي مسایل issues مسایل او personal شخصي some ځینې بعضې it's nothing serious کومه جدي خبره نه ده کومه serious خبره نه ده it's nothing serious in last few days په تیرو څو ورځو کې in last few days هغه دا خبره تکراری کوي in last few days یعنی په تیرو څو ورځو کې هغه مسلسل دا خبره تکراری کوي you created problem create first form دی چې کله سره D8 شي نو دویم حالت ته ځي you created problem تا مسله جوړه کړه تیرو خبره کېږي تا مسله جوړه کړه ده you created problem یلته دا ورسره ورکولی شي you created the problem تا مسله جوړه کړې دا یې جوړه کړه so I do this نو زه دا کوم چې تر وخت مونږ دا مسله چې پیښ شي نو به زه داسې کوم so I do this نو زه دا کوم یعنی چاته خبره کې د خپل د کار د کړنې یو طریقه وتخې ته ویلی شي so I do this at the moment دا مهال په دې اوس وخت کې په حال جاری وخت کې at the moment for long time د اوږدې مودې لپاره for long time د ډیر وخت لپاره د اوږدې مودې لپاره weird situation عجیبه حالت ته ویل کېږي او situation جو سره وځي کې weird situation په ځای کې وې دلته سره ولیکي person weird person عجیبه سړی عجیبه شخص eat peacefully په آرامه وخوره eat peacefully I don't remember زما په یاد نه دي ته ویلی شي زما د یاد وتی I don't remember زما په یاد نه دي in which street په کومه کوڅه کې pack them all ټول بستا کړه pack یې کا بند یې کا کله چې اوسیس ته واخلي یو ځای کې هر څه شي ته ورته pack them all دا ټول pack کا یعنی پلاستیکونو کې یا ډبو کې بند کا stay for lunch غرمې ته پاتې شي دلته معنا دا ورکوي غرمې ته پاتې شي د غرمې ډوډۍ ته پاتې شي سار شه stay for lunch غرمې ته پاتې شه I noticed everything زیاتره چې کله دویم حالت کې شي نو هغه ed ورسره تلفظ کیږي لکه noticed دلته دا غلط دی I noticed سینه پس ډایرکټ d تلفظ کول I noticed everything
ما هر څه ولیدل، ما هر څه معنی نوٹ کړل، هر څه مې د سترګو لاندې تیر شول.